جانان سي یو دا څه سار کې ناس یې کنزل ما کا تک دورا دغه ست ځان ته ز شیخ یم کنزلم کې پاتہ ولیم کله مو کنزلې کړي و دي الله تاسو دا دغه چې کمنټونو چې غا ماته کنزل کوي تاسو کنزل ته ناس مسلمان کو تاسو ځکه خالي شعار چا کنزلې کړي اوس وګواګسه وقربانه کړي شعار چا کنزلې کړي بد کاری ګیره سناس ته ځان ته ز شیخ یم پاتہ نه کنزل شعار چا کنزلې کړي بد کاری کړي مسلمان سره کنزل نه کوي ځکه مسلمان او چرسي وګونی څه په خبره دی پوکړو وګونی دا چرسي چې دا سړی دا ناس کی خلکو ته چارس والی نشه کې خطا روایت راوړه قاری صاحب روایت راوړې دي حضرت علی رضی الله عنه زامنو په ورک سو بیا قاری صاحب دا مغه غاسب ده خا غاسب مهرباني واسنه کما سپیونه پټاګه نه سیده خبره کا سیده خبره خو همدغه خبره ده سیده خبره دا پاسه کوم ناسي د میوټ کې واچا کني بیا زورته بیا څه یو بیا دا ووري سید خو هغه روایتونه ماشاءالله د مهدی روایتونه له کتاب نه تر راوړي اوس موږ ته معلومه ده ان شاء الله اوس به څوار لسم نمبر یې کمپیوټر نه یو شعر وباسي غند تاسو ولا هغه دغه خبره څه دی خپل د تاسو کوم غټ عالمان تیر شي خو دروغ وینا تا طریقې یې څه دا شي نه الحمدلله موږ دروغ ته ضرورت نه لرو خو ما ته قسم وکړه ته په خلیرو ځان ته روزه ساتي ته د ټول رختیا یې کډر وغ دی دا تا قسم خو په دی روزه ښه دا قران کریم معنی دا ما پلاس کې قران ده ما نه بالکل ایمان وای چې دا ولا ته زړه قسم کو زړه رختیا د ما د دغه قران په رب قسم می سي دا ټول د تا کتابونه دي د تا د ټول د تا د محدثین او د لوی مراجع نه 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 غویلا هغه کتاب سیما ته قسم وکړه ستر رختیا تا کتابونه یو نه پاړو کړی د ما د دغه قران په رب قسم دا څه ويم دا ټول رختیا د تا کتابونه وایم سید سبا پر جان کا ست ست نه څه جوړي زی به سانه دا قران دا ته کوم قران دا نه سپری دا به سانه منم نه تاونه وای دا اس تو خو منینه خدای قسم کې منی او قاسي منينا يا دقيقة صبر يا جنان صبر دغه قران دي تا امامان وايس دغه اغه قران نه دکم سي رسول الله را نازل سوي ټول محدثين دي واي کوم کتاب سي تمني له کتاب دي درکون هغه ته یو چې دا قران چې تا نه راغلی دا څه شری دا غلط دا پلان کې دا ټول ویډیو موالي دا ته ما ته دا ویې چې دا قرآن په عمر باندې نازل شوی ته یې چې دا د مو قرآن دی خو دې مو قرآن دی الحمدلله خو دې مو قرآن نه دی دا قرآن په پیغمبر دی تا باندې نازل نه شوی نه په عمر نازل شوی نو چاته راغلی ده تاسو کور نه راوړی قرآن نه خو چاته راغلی ده يهودو ته راغلی که نصاراو ته که مسلمانانو ته پیغمبر باندې نازل شوی مسلمانانو ته راغلی خلاص نو الحمدلله د قرآن د پیغمبر په لاره روان ته په لاره دی روان اوس دتا کافی تر ټولو معتبر کتاب ده کنه ده اصول کافی دي صحیح الکافی دنیا کتابونه دي خو تاسو بدل کړي ورته ډیر شونه تاسو بدل کړي دتا کتاب موږ بدل کړی په بل خبره اند وکړه د پیغمبر جنازه نه دا درت سنه لاړ نه دي د پیغمبر جنازه نه د تخلیو ها چیرې تخلیو تا ویډیوانه مولی دي تا خپل مناظره چې لاګیو مناظره کوله د پیغمبر جنازه نه تخلیو چیرې تخلیو خپل مناظره کوله سره چیرې مناظرې کولې کوپې کې ناس تو کوپې مناظرې خپل کولې د پیغمبر د نظر غویله لاړ ورنه یعنی ابو بکر او عمر او عثمان کوپې ته تللی او نبی عليه السلام په مدینه کې پرې خيو خلی ورنه انت خلی کوپې ته تللی کوپې کې مناظرې کولې کوپې دا بم ځان ته وایي چې زه انسان یم نه تاسو انسانان یو که تاسو اعلی انسانان پیدا کړی تاسو په خلکو ته غلطه طریقې غلط دین بنه خیر تاسو بیس کول د سری لکه شنه کانی ساروال دي که تاسو هر څه وکړئ نه مانی صبر اوس کوم یم دغه خبره دي تعالی کتاب درته ثابت کړله ما ثابت تا کتابونه نه ریګه ته ځان څه چک دا وښ دي ما کتاب دي تعالی کتابونه تو دي ما کتابونه باندې دا کوم نه ان پړه در سارسی نه ان پړه هغه غریبان څنګه خبر ماشاءالله ته خو ډیر تعلیم یافته یې ته کوم کتابونه منی دي ما کتاب منی که خپل کتاب منی ته ما تا کوم کتاب راخلې غرض یوم نه مانه ته کوم منی یو کې ساتي منی دغه کتاب نوم راته واخله ساتي منی نه خلندر تا ته مڅ چې کتا سه بیس کې د چیرې کتابي سه سار وي تا ته خال راخیږي د لیوانی ری دا کما کل دي قرآن منی ودرې صبر دا قرآن منی دا الله کتاب منی الله دې کمنټ مالي کتا پلارون کا پیرو هغه پرې د غوته ما ګوره دا قرآن منی زته ما ګوره تان دی په خال چې نو علي سلام نه کنزل کې خلکو ته مې لیکه یو خدای نو بي خو مسلمان ته څنګه ته دغه کافر یې هغه مسلمان ته څنګه ته کافر یې مسید اوس وګسه دا قرآن کریم منی دا ما پلاس کې دا قرآن منی بالکل ایمان دا تا کور نه راوړی نه ته عمر باندې نازل شابه دا پیغمبر باندې ماشاءالله کمیټونه ما بندوي
ګوره غوږ سه په دغه قرآن کې چې ته وایې زه یې منم صبر خو وکړه ودې الله بنده په دغه قرآن کې الله جل وعلا مهاجر و انصار ورته وایي چې ما جنتونه درته تیار کړي دا قرآني آیات اوس منې هغه تا په نه رګه جنت تا غونې خلکو په نه مهاجر و انصار صحابه درښیم مهاجر و انصار صحابه خلکو پرې څخه مؤمن والله ورته وایي چې ای مؤمنانو ایمان یې ورته ویلی ده ایمان یې ورته ویلی دا قرآني آیات بیا منې را سره قرآن زه ټول منم خو تاسو کومې دا خبرې دي تاسو نه منم خو صحیح ده خو قرآن کې به زه ترجمه د مسلمانانو په مخ کې درته وکړم بیا دا قرآني آیات تا اردو نه زه ترجمه چې تا نه سړی ته اردو نه زده اردو دا تفسیر دې درته والا ابي سنو اردو میں ام ترجمه کر رہا ہو وقت کر رہا ہے یا کر رہا ہو خدا کرتا ہے مرتا ہے په کې وایي دا دې اردو زده کړه ودی الله بنده کوم انسان ته اردو نه ارتي ته څه پاده کې ناس خلکو ته لني دینونه کوي راځه داسې ګوره یو خبره په خوشحالي باندې وکړو ښه سي محترم یو خبره ده دې لیکن موسی پڑھے خدا لیکن موسی پڑھے خدا وکس اوس ته وایې چې تا اردو نه ده زده د دې ټولو مسلمانانو صبر خو وکړه صبر هغه سي محترم د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې سورۃ الفاتحه تلاوت کړه تاسو زه پرېږدم زنور لایفونه بندوم سورۃ الفاتحه تلاوت صبر زه تاسو خپل ویډیو روباسم نه میرا باسه ویډیو دي نه غواړم دا اوس ته دا اوس د خبرې اورو مسلمانانو وګسیا زه دغه اغا سي برازي وای دي تا اردو نه د کتاب څنګه یو خلکو سی ویډیو نه ماخه جواب ویډیو نه چا سي ماخه جواب تا ولا ویډیو ما سشته به ته پخې جام لکه کې فیسبوک دی ټیک ټاک ګور ستاسو رسول الله نه د معاف کړي ما به معاف کړي ستاسو امام علي نه د معاف کړي ما به معاف کړي ستاسو اهل بیت نه د معاف کړي ما به معاف کړي زه اهل تاشیون غا مولا څخه کوم دی غابو تاسو غو نه اوس ظلمونه نه لري شابس یو ټوله ډیر کام وکړ وخت کم او دا مهدي سره مو دومره ظلم کړی د وجه الله بندگانو دي تا کتاب وایي 314 حلالي شی پیدا سره راوځي بداولي نه در پکې پیدا کیږي 314 ا مهدي غریب 12.5 کال کیږي په غار کې پټ ته تختیدلې دا وایي هغه مؤمنان څنګه مؤمن دي یعنی په دې ټولو شیو کې 314 مؤمنان نشته دا ټول دغه کې مؤمنان شته تا خو د ناس اسلام دعوی کوي دي ما په لایف کې چې څومره اهل سنت والجماعت ټول مؤمنان دي الحمدلله او ته خوشیو تا کافر نه تاسو خو رسیدلی الله اکبر ولله څوک چې اهل سنت والجماعت د مؤمن ده اوس د تا په کتاب کې د تا ټول بیان وایي چې کله درای سوا هغه سي محترم دي سره قربانه کړي قربانه کړي سنت نه مې قربانه کړي قربانه کړي و دې زړه سره دغه 314 دا ټول ایران کې په دې عراق کې په دې لبنان کې 314 شهید پکې نشته مؤمنان دا ول خپلو کې پیدا کوم مؤمنان ته بیا شیو سي ګرځه زه خو ضرورت نه لرم زه خو دغه سي مهدي لکه د تاسو چې په مخ راس به د سری په سوق وخم داسي ما کا غلط ټکه بنه کې هغه درو کسانو هغه ما باندې چې د پیغام غاړه درې کا ودی الله بنده ولا تاخذ بنه کوته نه خو زوما صبر ودي زړه سره د تاسو د عقیدت د کنه د 314 مؤمنین شایه پیدا سي مهدي بلا قرار راوځي دا عقیده مو د کنه ماته دا ویا کان بلا ورته ماته دا ویا ته د پیغمبر اولاد ولې زوره د کوم پیغمبر اولاد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د نمسی د اولاد ولې زوره دا ته امام مهدي چوک امام مهدي نو تو اوس ماته بنر سره ثابت کړی د مهدي مور دي څوک د پلاری څوک ماته دا یې ته د پیغمبر نماسیو سي خبره والے و قربان دي ودي زړه سره و جانانه رب دې هدايت درته نصیب کی وس مور پلار را ته ثابت کړه کمې دي ټول مسلمانانو په مخ کې در سره و نه منل زب بیا دي سړی زوی نه يم ما ته کوم سوال نه کړه جواب راکړه خو ته خو یاري راته ثابت کړه چې اوس سبب یو څوک راځي سبب یو څوک راځي وای دجالم دی نبی عليه السلام په اولاده کې د تیمنی ور سره چاله خبره نه اوري دای اورم راځه کومه خبره دی انا ما کوم سوال کړه دغه جواب راکړه ته د پیغمبر علیه السلام اولاد د غنمسی ولې زوري څوک می زورولي مثلا امام مهدي څه ته خبره کوي څوک د چان مسیري دی امام مهدي به توس ماته ثابت کړی د نبی علی السلام مسیده په خدای می دی قسم زی در سره منم او زه د ټول عمر دی پاره میډیا پرېږدم ته ماته دای څه د مولا بچیو بیا دغه بچیو خدان مسیری کنه ها چانه دا پیدا شوه صبر صبر
امام علي علیه السلام د رسول الله د دین خدمت وکړل کې ونه کړل؟ چا وکړه؟ علي رضی الله عنه د اسلام خدمت وکړل کنه؟ هغه خدمات هغه خو دغه خبره څه د کائناتو بادشاہ هغه خو دین هغه ټول عمر خدمت کړی د دین اسلام د کائناتو بادشاہ ده؟ او کائناتو بادشاہ دی. د کائناتو بادشاہ ده، اول شریک له الله سره، اول خدای دی دوی. خاغوک صبر امام حسن علیه السلام خدمت وکړل د اسلام کنه؟ تا نه مکو سوال کړی هغه جواب راکته دا ویلا خو راځم درته ودی زړه سره راځم درته امام حسن علیه السلام د اسلام خدمت وکړل کنه؟ ما نه خبره جواب راکنه څنګه والله راځم هم دغه خبره ته جواب لیدر کوم هم د تاریخ خبره د مهدی سوالې زوی دی. امام حسین علیه السلام د اسلام خدمت وکړل کنه؟ چې درته نه زمانه اول سوال جواب راکا بیا خیر زه سچم راځم درته دغه امامانو د دین خدمت کړي کنه د کړي؟ دا مهدی د دین خدمت کړي کنه د کړي؟ اول کوم سوال ما کړی هغه جواب راکا. کوم سوال دی کړی؟ خو همدغه سوال زه تا دایم څه د پیغمبر مسیح څه تواله خبره کې دلته اوس یو مسلمان درته وایي چې دغه سي د څور ته وایي نریندرا مودي، اوس د نریندر مودي یو څوک درته راځي درته وایي چې دم اهل بیت ده د نبی علیه السلام مودي خنزیر دی. نو دغه امام خو کته نه ریکا نریندر مودي خو کوم دی خنزیر دی امام خو غو نه ریکا خنزیر ده. اوس د دې تام مهدی چې د 12 کاله د رسول الله المسیح د دې تاسو ته اسلام ته دین کې کوم خدمت کړی ده؟ ما ته دی جواب راکړه چې د پیغمبر مسیح سیواله خبره کوي دا جواب ما ترک زه بیا تو خو یار راته ثابت کړه په خدای قسم لکه څنګه چې نریندر مودي خنزیر ده په خدای قسم کداغه چې تاسو مهدی دی رسول الله المسیح ګستاخی ما نبی علیه السلام مسیح نه ده تو خو راته ثابت کړه عمر و ابو بکر و عثمان هغه کا پیرو څنګه پیغمبر کا پیران کړي دا قران کا پیران کړي دا توهین به وستو کوي دا توهین به وستو بچو کوي ځکه داري تا د مهدی کتاب کې درته خودلی دی مهدی دی یوازې امدا دین درته راوړی دی کنزلو چې کنزلی کوي توهین کوي دا د تا د مهدی تعلیم د تاسو تی درکړي تو اوس مهدی په ما تعلیم څه کوم دی ته تعلیم کفر نه کړي نه سب امدا خبره جعفری امام جعفر صادق علیه السلام نه د مهدی مور دي څوک د مهدی مور دي څوک کوم څه تاسو نه کړي هغه جواب راکړه. خو زه ما نه اوس در سره ودی الله بنده په خبره پیږي عقل لري کنه لري زله نه باندې تا مهدی منم زدي تا مهدی منم لنه بعد ته ما ته مور پلار ثابت کړ مهرباني وکړه کوم شي تاسو ما کړه هغه جواب راکړه. مهدی بخښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مساله کو نه ویډیو نه ما جوړاوه ته یو دین راغله بل دي چې واچه بل دین خبر دغه غونې څه د قاری څخه خبر خو تاسو نه خلاصيږي مونږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسیح کې مهدی بخښتنه کشته ته ماته ثابت کړه ها ته جیب نه خبرې اته چې د جیب نه خبرې نه کوي ته ثابت کا اته ماته دا ثابت کړه تراوی کوم جنره ته ماته ثابت کړه ته به دا ثابت اوس به تراوی ته لاړل تم خاطر تک ته ماته تراوی ثابت کړه ته مولا ثابت کمی تراوی له بخته خو کتاب نه منم نو چې تورات انجیل درته راوړم کڅ شي درته راوړم نه منم تعالی کتاب قران نه ماته خې تراوی کامل امام علي درته ثابت کړل چې امام علي تراوی کولې بیا به قران ثابت کړه قران کتاب نه روباسي کتاب نه روباسي قران کې تراوی نه کوي ځان وسلې به تراوی ذکر ما کوم فاشا بنتا مهدي په قران کې راځه سیده دي ته مهدي اوس په قران کې راته وخیا قران کې ته ما اول تراوی وخیا زه ته بیا خیم خو سیده ما خو درته چې قران کې تراوی نه تاسي هغه د دې په دغه کې رقصونه کې هغه ویډیو خو راوخلی اوس دغه درته کو اوس دا تاسي مهدي معنی او ته ما ته وایې چې مهدي پس خبري مکه او د مهدي اوس په قران کې راته وخیا مهرباني کنه سي ارڅ په قران کې نه تنه معنی کنه انا تاسو بیس کول پازول دی پازول تختبانه جانان اوس به ان شاء الله خبري کوو اوس به خبري کوو پازول دی نو څه پاز در څو غاڅ ته نه راوړي ودي الله بنده خو تا ویل وای زله قران نه بغیر بل کتاب نه منم ودي ویل کدي ونه ویل ودي ویل کنه تاسو ځنه کوم به بس ختم تاسو چوک مناظره نه کوي ته ډایرکټ څنګه خبره څه ګستاخی کوي ودي الله بنده چې څوک له تاسو د مهدي واجن وا قربان دي سم وا قربانه کړي سم ودي زړه سره یو څوک چې له تاسو د مهدي د مور او پلار پښتنه وکړي دا ګستاخی سو ګستاخی ته ګستاخ باندې وایي دغه امام علي عليه السلام دغه کار کړی او ورته چالو کړه دغه بدعت کې بدعت نه ده تاسو تراوی نه کوي دغه شی غیر خوم
دا تاسو بیا روباسه مسجد چې تاسو څه کول روباسه درته صبر مسجد کې ورته والے کو نیکو دغه کربلا کې. د تاسو تر اوسه سره څه کار د تاسو خو دغه کار کوي د تاسو د رب له عبادت سره څه کار کوي مسجد چې دا مسجد چې تاسو ورکی والے کو نیکو ته نو مفتیان شو بیا ویډیوګانې در پسې راباسم بیا بیا خوا به دی وای توهین کوي اوس دغه کار چې یو دقیقه دغه کار چې تاسو کوي کوم اهل بیت درته ویلي دي دا تاسو جماعت چې دغه کو غول دا تا کوم پیغمبر یې لري دا هغه بد و ناروا دی ګناه کار د شي ارڅو کوي حرام ده دغه کار اوس ناروا ده کروا ده ارچو کې ځان باندې څنګه پردا راوړي دغه کار چې تاسو کوي کوم امام درته ویلي دي مسجد چې خیر دی مسجد چې کوا هغه ناروا دي اوس دا ناروا دي کنه دي دا مسجد چې کوم تاسو غول کو نه اخري هغه ټول تاسو هغه دي تاسو کار ده هغه اهل سنت کار نه ده هغه دي تاسو کار ده دا اوس می روایت درته نه نه صبر جانانه کتاب ته دراسه جانانه کتاب ته دراسه صبر مهدی ثابت کړ دغه جانان دغه کتاب چې میوز درته ښکارا کړل دغه کتاب تاسو ما کیمرا غټ کړی دا کتاب ځان سچ دا کتاب نه صبر د امام خبره دي د وجه الله بنده امام دي درته وای امام صادق علیه السلام وای تاسو کومې لیکلي غدر وګ دي اې دې کتاب بحار الانوار ده ورڅ ګوګل ته نه ورته ویلی کا دا ټوله ګستاخی ورکه شي دا تاسو ولا غټو مفتیانو لیکلي الله اکبر د دې کتابونو کې ټول ګستاخی ده دا د کتاب دا وګوره ورته وګس در سره نوټ کړه بحار الانوار یا علامه مجلس وګوره څو سره نه قسم نه کتاب څه په قسم دا خو دې تا کتاب د وجه الله بنده وګوره دا څلورم جلد ده یو سل یوي صفحه ده کتاب التوحید ودې کې روایت راوړل ده عن جعفر ابن محمد یعنی امام باقر علیه السلام زوی جعفر علیه السلام وای کچا د زوی دی پیدا کېده په کې وزنانه یا علي مدد ونه ویل نو دغه انسان د شاخواته شیطان ګوته ورننه بس بیا ټول عمر څه شي کوي دا نور کارونه کوي وسلتانه موږ پښتنه کوو چې دغه کار خو بل تاسو سره نه یې سوی شکر دې مو خدا کارونه نه کړی دا دروغ الحمدلله چې خپل مذهب ته د دروغجن مذهب وایي الحمدلله قربانه کړي سم ښه خبره ده غټو مفتیانو غټو لیکلي دا دروغ چا لیکلي دا تاسو ولا غټ مفتیان تیر شي یا ګیر ولا غولي کړي وجانانه ودي زړه سره و قربانه کړي سم یو کتاب دی راوخه ستې منی غراوخه زه قرآن منم القرآن بغیر بل کتاب نه منی کنه ودی باندې ته بیا یو کلیپ جوړای بیا دغه خبره ټیک ټاک چې خلکو ته شیر کړي نه جوړوم والله کدي تا کلیپ جوړ کړم والله کمې دي هغه غانو کلیپونه جوړ کړي بیا بزري تا کلیپ تناسم جوړوم به خدای دې بي خونه بس ډېر ډېر کلیپ جوړ کړي تا ولا کلیپ دې خبرو په خلک څه شي دې دې خبرو علمي خبرې دي کړي دي روایتونه دي راوړي دي کتاب دي منلای د څه خبرې دي نشر کړو دي الله بنده خو په دغه سر دوزو دي سر د خدای څه شي دي خړلې دي اوس خو به دې روزه ماته کړي کړي اوس هم روزه ده مارو جاره وش دم روزه ده مش باور ما شاء الله ما تا بیا ونستا حبيب سبب بیا یو ونیسه دوی ما روزه ماته بیا نیسی ښه ما شاء الله دا نوې اپډیټ راغلی دا ما شاء الله 2024 قاری سه وای د شپې هم روزه نیسم روزه ورماته کوی د شپې بیا نیسو په پوسو تم لکه لیونی دوزلی یوري واوري مخکې بیا ورسته خود نام دا خبره مو دوزلی تکرار کوي دی ویل کیس اوس د زړه سره له قران نه بغیر بل کتاب کنو باید ونه منو کنه دا ولا نه منو نور بوله کتابونه کوم دي ټول څه ځکه کوم تاسو ځکه نه کوم خو ته منظره خبره اوره چې خلکو ته ما چې کوم دي زیواله ګوره وجانانا دا خلق بدر پسې خان دي دا یو لحظه مخکې دی ویل قران نه بغیر بل کتاب نه منم موږ بیا وای دي تا کتابونه نه خپل منم دا وسه بلای دا تاسو کوم لایبرری کې اخی د یوم زنه منو ته نوم راوخل چې زغه کتاب درته راوخلم نوم راوخل راشه تابز مناظره تابعین خو مناظره نه تخت بیا نه دوه خبره کې درېم کې تخت دغه نهج البلاغه منی دی امام علي عليه السلام دغه نهج البلاغه منی تاسو نه کوم بس ختم فینیش دا نهج البلاغه منی کنه تا ګستاخی کې ګستاخو خلکو سچو ځنه خبر هم نه کوي زت مسلمانانو د وجانانا دا خلق بس درته وای زګور امام علي عليه السلام ودی لا بندغری کتاب خاطر نه کوي دغه کتاب منی ایو بلا ویډیو شیر کړیو یو دغه ولا ستاویل څه دارو شاکو ماره دغه امام علي عليه السلام کتاب منی کنا خبره تاسو ته نه کوم دا ویلا دا کتاب چیک دا خیر دی
هغه ویډیو تاسو نه کوم چې یو عالم د روخله وغوله ویډیو دغه باندې خیال څه درچی جانانه تا څه په ډوزو سر ده څه وایي ته کله تراوته راسي کله ویډیو ته لاړ سي کله عالم ته لاړ سي مهدي دې ثابت کا امام علي صاحب کتاب منی نهج البلاغه ته وس په ډوزو دي سر دا کتاب هم نه مني امام علي عليه السلام کتاب هم نه مني دا زوی مړی دا خو مولا علي خرمانه کا مولا علي معنی دي الحمدلله هغه خدای موږ الحمدلله بیا امام مهدي نه ولې انکار کوي زه د امام نه ته د امام باندې ګستاخی کوي د موږ مهدي شاروخان ده دا ته ګستاخی کا د مو زه کوم مهدي ته خیمه تو یا ګستاخی په دې صبر وکړه غاغونی څه خبيثه زه کوم مهدي درته خیمه تو یا ګستاخی دا تاسو هم خپل مهدي دی راو پیژنې د تا مهدي څوک دا نه را پیژنې وس موږ د تاسو مهدي نه پیژنو ته وس راو پیژنې د مسلمانانو د سره و معنی انا زرکو انا زه پسې نه شروع کوم ته دغه کوم دغه څورته وای دغه درز بغ مانتم د صحابه او خاتمه جانانه مهدي دي ثابت ک صحابه او توهین کدا ځلی وکي بیا د داخله سره شکوم جانانه ګوره ګستاخی دغه کس کیږي چې د چا وجود موجودی کنه نو هغه اوس موجود نه دی دغه څنګه ګستاخی کیږي یا رتی ثابت ک یوزل وجانانه مایک دی خلاص کړ وجانانه مایک دی خلاص کړ زه مایک په خلاصې دوم نه پیږي صحابه او کې غږی تاسو هیڅ کول پزول دي ډیره مهرباني منم دلیل نه لري دلیل خو تاسو لار نه لري ټول دغه چې تاسو دلیل نشته دلیل دې تاسو لار نه لري نه په کتاب پیږي نه د مهدي ثابت وای سي نه د مون ثابت وای سي نه د روزه ثابت وای سي کله جمعه ته ځي کله ویډیو ته ځي نه دایما متعذر ثابتوي نن متعذر ثابتوي دولسم امام چیرې ته 12 سو کال کېږي ورک د بغار نه وته دا تاونه مؤمن نشي پورا کې ده خبيث خالص دنیا چې هغه خو مؤمن نشي جوړی ده خو سیده اوس دا ټول ایران په ټوله باړه چنار کې 314 مؤمنان نسته چې مهدي دی باندې راوځي خمینی سي مؤمن ده که مؤمن نه ده مؤمن دی والي مؤمن نه ښه دا یو ماشاءالله یو پکې پیدا شو ښه بل سیستان افغانستان یې که د پاکستان یې دا کوي اوس پاکستان ته افغانستان ته لاړ خمینی مؤمن ده کنه دا مهدي خو مؤمن لیدای شي کوم یو لیدل کرداري د تخیم کرداري د افغانستان اسانه مساله ډیره اسانه ده د تاسو دا عقیده ده چې کله په شیو کې 314 حلالي شیغان پیدا شول بیا به مهدي راوځي او د باندې برازي په ټول ایران او عراق او سوریه او افغانستان او پاکستان او په یمن او په لبنان کې چې شهید 314 حلالي در پکې نشته نو خو قرآن دغه حلالي نه نه مؤمن نه یعنی څنګه مؤمن یعنی مؤمنان در پکې نشته 314 مؤمنان در پکې نشته مؤمنان ته ټول دنیا چې 300 مؤمنان پورا شي په ټول یعنی په شیو کې اوس نشته یعنی ټول دنیا کې خدای د دنیا څخه جوړ کړی غو ته امتحان په دنیا کې خو توپ ولا ودی الله بنده دنیا خو دې ته مهدي منی نه در سره د مهدي خو دې تاسو ده اوس په تاسو کې 314 او ویل شي ایله ته مؤمن زه خو دې ته مهدي له سره منستان نو وې منم څنګه و قربان دي سم نه تا دا انت مؤمن ورکه څوک مهدي منی هغه مؤمن ده دا مؤمن خو دی هغه څه شي نو دا 314 مؤمنان در پکې چیرې دا مهدي غریب لغار نه راو باسي غرق مکرل 2.5 کاله کېږي موږ به بیچاره خدای نه پیږي شروع کړی کا ایرانی شروع کړی ماته شنورن ګناه کې مبتلا کې ته دا ګناګار خالتي خدای خو تر څو ایرانی روخني تا خو به بچ کړی ودی الله بنده تا خو به بچ کړی دا 314 مؤمنان مو چیرې دي ته ماته دایته مؤمن په باړه چنار کې څومره خلک دي څوله خلک دي په باړه چنار کې دا یې ته د کوم محترم دا خاصم په پښندرو تاسو او سید صاحب راغی د ماشاءالله د مشر آغا صاحب دی د غواړي چې باسته سره وکړي آغا صاحب ستړي مسئ السلام علیکم وعلیکم سلامتونه دي قدرمن سي آغا صاحب خاتم لا آغا صاحب نه ذاکر صاحب مهرباني ها ته ماته دا ویا کنه ته امام مهدي علی السلام نه انکار کوي کنه څنګه پلار چوک ودا چوک او د تا پلار چوک ته د تا سجراک چوک ته کون جنا دی کنه د تا پلار دغه پلار کون جنا راغلی ته خاوکس زنه امام يم نه دي چا ایمان راوړل را باندې فرض دي کما څوک منی کمینه منی د په اسلام پوری کومه اړه نسته د تا مهدي د تا د اسلام اصولو کې یو اصل ده لازم به ایمان
بس نعره تکبیر الله اکبر ولله نعره ولله تکبیر الله اکبر ولله أكبر ولله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. دا یا غټ هغه صاحب قاری صاحب محمد چې ول دا سوال وزه وکړم استغفر الله هی رزل قومه څنګه په مخ په منډه بریالی شي رازیل بچیا رازیل کو تا پلار دی رازیل د تا خاندان دی منا پېکا منا پېکو ما واره ورکشه دا صبر وکړه دا د قاری صاحب والد صاحب دی کته د نر بچی د مهدی دی راتو خایا ما سوال پاتې شو یار هغه د ما خبره خو به دې اورېدلې وه د ظالم زو بیا به دې پړی پرې کړی و دومره د ټینګ نه دی قاری صاحب محترم او دا غټ ذاکر دی ارمان چې بس شنو و ذاکر صاحب ته راسه راځه ذاکر صاحب دا بل ودرېږه دا بل که حلالي شي او د مهدي منونکه نو دلته به وسبر ته راوخیږي څومره د زنديق اولاد راغه وای ولې د کوس کړم ته دلته راسه که چا کوس کړی په هغه دې منالت او که خپله کوس شوی په تا دې منالت دي راځه نه دا خو زه تاسو کوس کزه خو خپل نیم کې شي زه تخلې ده نه تاسو کوس والله که ایچا کوس کړی په خدای قسم ماته دلته معلومیږي خا تاسو هغه سي محترم هغه سي ذاکر صاحب د زړه سره قربان نسم زه توی د تا نسب د ما نسب مهم نه ده که د ما نسب څوک مني کې څوک نه مني د تا څو مهدي سي ده د تاسو د تاسو د اسلام په اصولو کې اصل دا ده چې مهدي به مني ایمان به ور باندې راوړي که چا مهدي ونه منل او ایمان ور باندې را نه وړل دا مؤمن مسلمان نشي جوړېدلی دا سي ده که نه ده صحیح ده اوس د دغه مهدي د چا زوی ده او مور یې څوک ده او پلار یې څوک ده کله پیدا سو د دا راته ثابته کړه د زړه سره مهرباني وکړه پلاری دی کنه امام حسن عسکری علیه السلام او موری دی بی بی نرجس خاتون د روم شهزادی و دغه د روم شهزادګۍ به نرګس صلوات الله وسلامه علیها دی کله اسلام قبول کړی ده او کله د دې نکاح وسوله حسن العسکری علیه السلام سره د زړه سره مهرباني غا تاریخ ماته ایگزیکټ پته نشته درته نشته لای خو لکه پلار د امام حسن عسکری علیه السلام او مورید کومه دی بی بی نرجس خاتون دا غدا اوس کمیټه هغه سي محترم کمیټه له لویو کتابونو نه دا درته ثابت کړله چې حسن العسکری علیه السلام اولاد نه درلودل او د حسن العسکری علیه السلام ورور وای جعفر علیه السلام وای چې وای د حسن العسکری اولاد نه وو د تعالی کتاب نه کوم درته ثابت کړ بیا ثابت هيګه ښه مسلمانانو وګسي الله اکبر د سر سم خوندور کې زر کسان است ماشاء الله سم د سر نشر کړی یو عمر بچان را سره نسته د ابو بکر او د علي حیدر بچان نسته نه ان شاء الله را پیدا کی قاری صاحب محترم دوستانو زر کو باید د لایف سم فارو جو ګرځي هر ځای ماشاء الله هغه سب خو اخلاقی سړی دا خو خسته خوندور باس پوس موږ به استفاده زینو کړو مؤمنان به زین استفاده وکړو آغا سے محترم یا جما کیمرا غټ کړی جما آغا سے محترم دا د تا الارشاد د شیخ مفید صاحب کتاب دی دا ورته وګوره الارشاد د شیخ مفید د دې دوم جلده اول دا کتاب نه مرته وخه اول دا کتاب نه مرته وخه الارشاد اسم الكتاب الارشاد کتاب دا غدا د کتاب نوم دا غدا ودی الله بنده الارشاد او دا شیخ سنما دا شیخ مفید شیخ مفید د تا د دولس امامه او د مذهب جوړونکو کې راځي ښه دونه غټ ملادي ده هغه دوم جلده صفحه 314 فصل ذكر وفاة أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام وموضع قبره وذكر ولده امام حسن العسكري عليه السلام سيدي علي زوي ده سپلار نومي علي او دي هغه دي زوي ذكر خا بعدين زي كده راځي ده ومرض ابو محمد عليه السلام في اول شهر ربيع الاول حسن العسكري عليه السلام خبرك سيدي كلا وفات سو تر دي زي پوري لاندي وسترازو دي غزاي لاندي خا وخلف دا رازي دي زيد وسوغر فلم وقت ده مهم زايد الترزم فلم يظهر ولدا عليه السلام في حياته ولا عرف الجمهور بعد وفاته امام حسن العسكري عليه السلام په ځوان کې د اولاد نو ځوان کې اولاد نو د جمهور شایو
یعنی جمهور شیو ټول ولا عرف جمهور مطلب څه جمهور مطلب څه یعنی په سلو کې 90% شیو د د مرګ نه وروسته مونږ نه لیدل نه و پیژندل اول خو شیخ بلا خبره اول دا امام و په شوي اول دا امام و شیخ بعد او د زړه سره وکړه خبره باندې ځان پوه کړه وای د امام حسن العسکري علیه السلام په ځوان کې د اولاد چانه د لیدل ها او هغه څه دغه دی بند کړی یاري ما سره خبري وکړه دا ولا نه د امام په وخت کې د زوی چا لیدلی ده او نه د ده له مرګ نه وروسته چا جمهور شیو وپېژندلی لا نه ده نه لیدلی ده دا یو بل کتاب دی واوره پسې الکافي تر ټولو معتبر کتاب دی دغسې محترم الکافي لدينا بله بهترینه خبره الکافي اول جلد ښه الکافي اول جلد الکافي اول جلد صفحه ورته ولیکم الكافي اول جلد 505 صفحه مسلمانانو غوښسي دا الکافي کتاب د معتبر الکافي د شیخ کلینی کتاب ده اول جلد 505 صفحه ده مسلمانانو دې ځای ته ښه په دقت سره غوښسي دې ځای ته کله چې حسن العسکري علیه السلام وفات شول حسن العسکري علیه السلام نه وروسته د ده کور ته باچا خلق راولېږل بعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده حسن العسكري عليه السلام دي زوي بلاتك سوال وجاءوا بنساء يعرفن الحمل داسي خزي امرا وستلي سيدي حسن العسكري عليه السلام خزي وقوري سي كوما بكي حاملة دا كندا فدخلنا إلى جواريه يا حسن العسكري عليه السلام وينزوتا ورغللي ينظرن إليهن دويتي كتل فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل نو ديتي ويلسي وبلا جارية دا دي اغيب نسكي أولاد استا فجعلت في حجرة ووكل بها او دي باري بكوتكي تسوك جوړ کړل او دي حراست خبري کوله لیکن تاسو دي زي تفسيراسي دغه هغه خبره کی هغه مهم زي درته راواخلم ښه یو دقیقه ښه دلته سي امام حسن العسكري عليه السلام په خپل کور کې دفن شول من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه ابوه امام حسن العسكري عليه السلام په کور کې دفن شول چې د پلار په کې دفن فلما دفن اخذ السلطان والناس في طلب ولده اما دغه وخت باچا کله چې دای خخ کړل سول دغه وخت باچا او خلق راغلل د دې بچي په لټه کې سول یعنی خزي کتل چې د اولاد څوکسته کنسته وكثرة التفتيش في المنازل فټولو کورونو کې تلاشي شروع کړله والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه أو دي ميراث تقسيم نقل الذين ودردل ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية أمخي خبر سمدر توكرا واي أغا كسانو سيدي دغي جارية أغا وينزا سوا دي اغي بنسي واي حمل دا دي غير بارسي كم كسان ورتاكليو ستاسي دي هغي ساتنا وكريا التي توهم عليها الحمل سيدي چا شکر باندې راغلی او دیغي په حمل باندې لازمين حتى تبين بطلان الحمل تر هغه پورې دی هغه په خوا کې ورسرول تر څو دا خبره باطله ثابته سو سيدي هغه حمل نو فلما بطل الحمل قال سيدي هغه حمل باطل ثابت سول قسم ميراثه بين امه واخيه جعفر د امام حسن العسكري عليه السلام میراث چا تقسیم کړل د مور او د ورور جعفر عليه السلام تقسیم کړل دغه جعفر عليه السلام ته د حسن العسكري عليه السلام ورور ته تاسو کذاب جعفر کذاب ورته وایسته په څه خاطر چې تاسو مهدي در سره نه منلې وس دلته سوال دا اے مسلمانانو د حسن العسكري عليه السلام ورور څوک د حسن العسكري عليه السلام ورور وای د ما دی ورور اولاد نو بالکل د حسن العسكري عليه السلام جمهور شای وای د اولاد نو میراث مور او ورور سره تقسیم کړل نو د تاسو مهدي اوس لکم ځای راغی د زړه سره مهرباني وکړه هیڅ ما یې خلاص صبر وکړه پسترکو لایف در سره پورته کړی جو قاری صاحب قاری صاحب دا روایت نمبر 505 پنځم جلد 505 صفحه 505 ده جلد اول ها